سلام درنو لیدونکو، راځئ چې نن مو په تاج محل وګرځوم. د تاج محل ګډ درخایم. زه یوسف ظریفي یم. خو وړاندې تر هغې که تاسو چېرته زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د ګونګړي نښان کېکاږئ تر څو وکولی شئ زموږ ټولې ویډیوګانې وګورئ. د نړۍ په عجایبو کې شمار تاج محل مغول باچا شاهجهان د خپلې میرمنې ممتاز محل د مینې په یاد جوړ کړی. ممتاز محل د شاه نازولې میرمن وه. د 14م اولاد د زیږون پر وخت مړه شوه. شاهجهان یې د مینې د تلپاتې یادګار په توګه دغه ودانۍ په 1800 تر 20 کلونو کې آباده کړه او په 1432 میلادي کال کې چارې سرته ورسېدې. وروسته د شاهجهان د زامنو د واک پر سر شخړو کې اورنګزیب پاچا شو او خپل پلار شاهجهان یې په آګرا کې بندي کړ چې د ژوند تر وروستیو یې د زندان له کړکۍ تاج محل ته کتل. اوس شاهجهان او ممتاز محل دواړه د تاج محل په لاندې پوړ کې څنګ په څنګ په ابدي خوب په دغه ځای کې ویده دي. د ودانۍ په هره لویشت دومره خواري شوي چې سړی حیران شي. تر ټولو جالبه لا دا چې د تاج محل د ودانۍ په مخه باندې مکمل صورت یاسین هم لیکل شوی دی. اوس هره ورځ زرګونه سیلانیان د دغه ځای لیدو ته ورځي. تاج محل کې د عربستان مرجان، د فارس یاقوت او افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورول شوي او پکې کارول شوي دي چې 20,000 کسانو پکې په یوه وخت کار کوو. په 2007 میلادي کال کې تاج محل د نړۍ په عجایبو کې هم حساب شو. شاهجهان پلان درلود چې سپین تاج محل ته مخامخ د خپلې بلې میرمنې په خاطر په دغه ساحه کې چې تاسو یې لږې نښې نښانې وینئ تور تاج محل هم جوړ کړي، خو د دغه ارمان پوره کېدو ته یې زامنو پرې نه ښود او لکه څنګه مو چې وړاندې ویل د ژوند تر پایه یې زندان تېر کړ.